په جدایۍ کې د جانان نن سبا دا کومه په جدایۍ کې د جانان نن سبا دا کومه مرګ ته مې خاندم او ژوند ته مې ژړا کومه وایم بدنامه نشي کلي کې کوسترګې نشي وایم بدنامه نشي کلي کې کوسترګې نشي د ځان غم نه کوم زه غم مې د لیلا کوم او بیبي موږ دواړه په یو بل باندې مین یو که نه بیبي موږ دواړه په یو بل باندې مین یو که نه بیبي که خیر وي دا جنۍ به خامخا کومه سلامونه ملګرو نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ملګرو خبرې ډېرې کول نه غواړم خو راغلی یم د رضا عباس صاحب خواله نو غواړم چې څه شاعري ترې ریکارډ کړم او تاسو سره یې شیر کړم نو رضا څه به راته وایې ډېره زیاته مننه عادل ارمان صاحب اول خو مو په راتګ خوشحاله یم په دې ولۍ کې تهرکلی ویم په دې ګرمۍ کې په دې سختو ورځو کې او بیا په تېره دا خوشحاله یم چې نن مې د پښتو د ژبې بنجارۍ خواله راغلی ډېره زیاته مننه او غزل مطلب دی چې ارشاد خفه نشي جانانه لا غمونو کې راګیر یم خفه نشي جانانه لا غمونو کې راګیر یم درځمه په ما ګرانه لا غمونو کې راګیر یم او غلیمه وخت به راشي د هر ګل بدل به اخلم غلیمه وخت به راشي د هر ګل بدل به اخلم امید مې دی د ځانه لا غمونو کې راګیر یم او عادل صاحب چې په داسې وخت کې څرنګه بیګار ته دې اوزګار شم په داسې وخت کې څرنګه بیګار ته دې اوزګار شم لږ فکر وکړه خانه لا غمونو کې راګیر یم او زما غوندې به نه وي بدنصیبه په جهان کې زما غوندې به نه وي بدنصیبه په جهان کې او سپرلي کې بې خوبانه لا غمونو کې راګیر یم او مختی ده چې دا غم که د غربت نه وي نو دواړه به یو ځای وو دا غم که د غربت نه وي نو دواړه به یو دا غم که د غربت نه وي نو دواړه به یو ځای وو افسوس دی رضا خانه لا غمونو کې ډېر ښه او بل ستاسو په فرمایش بل غزل دی چې خیال بوزمه د تیر د ور عمر ته چې خیال بوزمه د تیر د ور عمر ته حیران پاتې شم د دې د ور منظر ته او زه به کوم جواز سا واخلم په جهان کې زه به کوم جواز سا واخلم په جهان کې زړه مې هېڅ نه خوشحالېږي هر اختر ته او دا یو شعر تاسو ته ډالۍ چې د چا غېږه په ما دومره خوږه لګي د چا غېږه په ما دومره خوږه لګي د چا غېږه په ما دومره خوږه لګي لکه کینې چې سړی د جمیل لمر ته ډېر دا شعر راته بیا ووایه د چا غېږه په ما دومره خوږه لګي لکه کینې چې سړی د جمیل لمر ته او سور انګار راله رسا د زړه په سرګ دي سور انګار راله رسا له زړه په سرګ دي حق حیران ګوته په خوله یم دلبر ته او ما د حسن د شغلو نه خبردار کړه ثاقب صاحب ما د حسن د شغلو نه خبردار کړه مخامخ کړه خپل نظر زما نظر ته ډېر مننه ثاقب صاحب ما د حسن د شغلو نه خبردار کړه مخامخ کړه خپل نظر زما نظر ته زه به ستا دپاره تللی یم ګودر ته زه به ستا دپاره تللی یم ګودر ته زه به ستا دپاره تللی یم ګودر ته ای رضا دیدن له راشه مازدیګر ته ډېره زیاته مننه عادل ارمان صاحب ښه ډېره